خاوندانو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. الحمدلله ثم الحمدلله زمونږ کرکټ لوبډله او زمونږ لوبغاړي په ډېر کم وخت کې په نړۍ کې اوس یو ډېر ستر مقام لري. واقعا ډېر د خوشحالۍ خبره ده، ځکه چې که تاسو وګورئ افغانستان غوندې هېواد یو ډېر غریب او د جنګ او جګړو نه راوتلي دغه ځوانانو 2000 کال نه زمونږ د 23 کلو کې دغه سفر چې الحمدلله مونږ دومره زیاتې لاسته راوړنې لرو، زه فکر نه کوم په نړۍ کې کوم د نورو ملکونو ځوانان دې دا کار وکړي. ډېر سخت کار و، ډېر مشکلات هم ولیدل، لږ نه په خوله خو ډېر اسانه ښکاري، خو که کله یو سړی چې هغه د کور نه تشویق نه لري او بیا په هېواد کې نه وي نو ډېره مشکله وي. 2000 کال دغه چمنې وزري نه موږ د دغه لوبو شروعات وکړل چې په شمار باندې 50 کسانو موږ نه پېژندلو، او بیا 2003 کال کې موږ په دې وتوانېدلو چې په کرکټ کې اپلیټ ممبرشپ واخلو. نو د آسیا په کرکټ کې موږ شامل شولو. ما د ښه یاد دي موږ غوښتل چې یو ځل موږ په تلویزیون راښکاره شو چې دغه افغانان موږ وګوري او زموږ دغه تشویق او دا سفر زیات شي. نو موږ په لومړي ځل 2004 کال کې ملیزیا ته لاړو، اول ته په 14 هېوادونو کې 5م مقام ترلاسه کړ. خوشحاله شولو ډېر زیات، خو زموږ هدف دا و چې موږ ایشیا کپ هغه ته لار پیدا کړو چې هغې ته به صرف 2 فاینل والا لوبډلې به لار پیدا کوله، خو بدبختانه هغې کې موږ کامیاب نه شو. بیا 2006 کال کې بیا یو ځل موږ کوشش وکړو، ډېر محنت هم وکړو. بدبختي دا وه چې موږ اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې وې. دا کرکټ چې دا ډېر دا هر یو سامان چې دا هیلمټ یې بیټ یې دا سامانونه دا هم ډېر ګران دي، او موږ داسې سهولت هم نه لرل، حتی موږ د خاورو پیچ هم نه لرلو، دغه ویشتنځای چې ورته وایي په سیمټو پیچونو هم دلته یې باندې تمرینات کول. روپۍ نه وې، سفریا نه وه، خرچې نه وې. دا خو چې 2006 کال کې موږ بیا لاړو د آسیا کپ د لارې په فاینل دپاره، نو موږ سیمی فاینل په هانګ کانګ باندې د باران له وجې نه وبایللو. دا نوروز کپتان و، دا ټول هلکان دي، دومره تیز باران وشو چې دغه ګراوند باندې د اوبه داسې روانې وې لکه یو سیند چې را روان وي. نو موږ د خپلې بدبختۍ ته د خپلو هلو ځلو ته دغه خپل مشکلات هم را یادول چې هغه موږ بیا پاتې شو، ډېر خفه شولو، حد یې نه و. نو د 3م مقام لپاره موږ ته سبا یو میچ و، موږ زړونه دومره مات شوي وو چې بس بیخي ټول ډېر زیات خفه وو، حد یې نه و. نو موږ نه غوښتل چې سبا د 3م مقام لوبه وکړو، ځکه چې هغه آسیا کپ نه بیا پاتې شولو. نو سهار 9 بجې یوه لوبه شروع کېږي او موږ 8 بجو پورې تر اوسه پورې په خپل هوټل کې یو، لا ګراوند ته نه ځو چې د 3م مقام لوبې ته لاړ شو. نو دا د آسیایي شورا غړي زر زر راغله، موږ ته ویل تاسو څه کوئ؟ میچ د 3م مقام میچ هم دا ډېر زیات ضروري ده تاسو ته، که دغه میچ تاسو وګټئ نو تاسو بیا ډیویژنو ته لار پیدا کوئ. هماغه چې موږ کله ګراوند ته رسېدلو موږ سره هغه د وام اپ هغه تمرین دپاره وخت نه و. نو نوروز او تاج ملوک، نوروز کیپټن و، تاج ملوک کوچ و، نو موږ ټول لوبغاړي یو دایره کې ودرولو، قلم کتابچه یې راوانه خېشتله، بس وایي ته به لوبه نه کې، ته به لوبه کې، ته به لوبه نه کې، ته به لوبه کې. هغه 11 کسیزه لوبډله مې انتخاب کړه او بیا هغه لوبه همداسې وکړه چې موږ ښه ټارګېټ ورکړو. نو یو ساعت وروسته بیا باران راځي، او چې بیا باران راځي هغه نیپال لوبډله مخکې ځي. نو نوروز منګل ته ما وویل چې دغه اټیک به په سپینران وکړو چې دا 1 ګنټه کې موږ دغه قوانین پوره کړو، دا 20 اوره وکړو. نو مال نظر په هغه کې موږ په 1 ګنټه کې د نړۍ تر اوسه پورې به په نړۍ کې چا نه کړي، موږ په 1 ساعت کې 26 اورونه ترسره کړل. او د نیپال موږ 5 لوبغاړي وسوځول او بیا باران شروع شو. نو ډیل ډکورت لویس کې موږ هغه لوبه وګټله نیپال نه، او موږ جرسي انګلند کې او ډیویژن 5 ته لار پیدا کړه. بیا هم ډیویژن 5 وګټلو، ډیویژن 4 هم وګټلو، ډیویژن 3 هم وګټلو، ډیویژن 1 ته راغلو ساوت افریقا ته، هغه کې هم بس نړیوال جام 2019 ته لار پیدا نه کړه. تر اوسه موږ لا په سکرین نه راښکارېږي. موږ هدف یوازینی دې وخت کې
دا دی چې موږ په سکرین راښکاره شو چې دا د میډیا سپورټ موږ سره شي، د موږ د افغانستان د خلکو سپورټ شي او د موږ دغه اداره او د موږ د لوبغاړي لږ په پښو ودرېږي. خو الحمدلله هغه ځای کې بیا موږ ته د 4 کلو لپاره د نړیوالو 500 ورځو لوبو عزت راکړه شولو چې هغه ما پکې بیا ټپم ویلې هغه ورځ باندې چې له ستوني وباسې ګډېږئ او د غریبانو ښادي کله کله وینه. نو دا ملګري را سره الله دې دې ټولو تاجرونه ورکړي، شاپور جان، نوروز جان، چې نومونه یې واخلم د ډېرو زیاتو ملګرو الله دې هغوی ټول آباد لري، د هغوی هلې ځلې وي تر اوسه پورې لګیا دي کوي. او الحمدلله اوس زمونږ کرکټ دې ځای ته رسېدلی دی چې انشاءالله مونږ د ډیویژنونو اوس فول ممبر یو او ټیسټ کرکټ کوو، په نړۍ کې یو ډېر غټ مقام لرو. او دې نه علاوه زمونږ لوبډله دومره غښتلې شوې ده چې مخکې به مونږ یو ټورنمنټ ته چې تلو یوازې به پارټیسپیټ کوو، اوس الحمدلله چې مونږ روان یو زمونږ ټول هېوادوال ټول دا امید لرو چې انشاءالله دا لوبډلې ماتوی شو. زمونږ په لوبډله کې اوس دومره هغه ظرفیت پیدا شوی، لوبغاړي په آی پی ایل او د نړۍ په غټو غټو لیګونو کې هغه ټاپ لوبغاړي دي. بېګا ما لپاره دا ډېر جالبه وه، د انګلینډ کیپټن جوس بټلر هغه وایي زه ډېر خوشحاله یم چې ګجرات کې راشد خان سره لوبه کوم. نو زمونږ لپاره زمونږ د زړو ملګرو لپاره هم دا ډېره خوشحالۍ خبره ده. په لیټرل سیریزونو کې مونږ پاکستان ته ماتې ورکړې او همداسې بنګلادیش او ساوت افریقا او سریلانکا د نړۍ ټولې غښتلې لوبډلې مو والي، یوازې هندوستان پاتې ده انشاءالله هغه به مو حل کېږي ډېر لنډ وخت کې. ډېر کم وخت کې ډېر یو غټې لاسته راوړنې زمونږ د دې ملګرو په مټ باندې ترسره شوي. نن سهار افغانستان ته دا چمپیون ټرافي راغلې ده، ډېر په جوش او خروش سره افغانستان کرکټ بورډ ښه پروګرام له لارې دلته راغلې ده او 2 میاشتې وروسته په لاهور کې شروع کېږي. ما سره څنګ کې زمونږ کپتان حشمت خان اصغر نه وروسته ډېر لکي کپټن ایکس کپټن نوروز ناست دی. داسې نه وایم چې له خپل هغه نه خپل پریډکشن داسې وي انشاءالله چې لاهور کنډیشن ته به کتو او موجوده وخت کې چې زمونږ کوم ښه پرفارمنس ده نو زه 100% باور یم 100% په دې ټولو لوبډالو باندې پاکستان کنډیشن چې ده د موږ د کابل او د جلال آباد او د خوست سره بالکل سیمیلر ده. نو په دې هیله چې انشاءالله حشمت جان دغه کپ افغانستان ته ګټونکی راوړي او همدلته دغه نورو انعاماتو سره دلته کېدو نو هغه ورځ انشاءالله لرې نه دي. کرکټ اوس ماشاءالله زمونږ ډېر یو ښه لیول ته رسېدلی او ګراونډونه لرو، په ټول افغانستان کې ښه میدانونه لرو، په ټول افغانستان کې اکثریت ولایتونو کې ښې اکیډمیانې لرو، غټ غټ ښه کوچز لرو. دغه ټول لوبغاړي مونږ هغه سابقه لوبغاړي اوس ټول هغه د کرکټ هغه د کوچینګ هغه ټول هغه اسناد لیول یې پوره کړي دي. نو له هر لحاظ نه میډیا زمونږ عوام په کرکټ پوه شوی، زمونږ ژورنالستان ماشاءالله ډېر زیات ترقي شوی ده په کرکټ باندې، ډېر اکثریت په ښه طریقې سره پوهېږي. نو انشاءالله دغه هدف هم دا ده چې د کرکټ باندې دغه ټول افغانستان سره یو موټی کړو او افغانستان چې د 40 کاله څومره بدبختیانې لیدلې دي د کرکټ په ذریعه باندې د ټول افغانستان ته خوشحالي ورکړو راتلونکو نسلونو ته. نو ډېره زیاته مننه، ډېره زیات تاسو ټولو نه په دې هیله چې انشاءالله نړیوال جام سره سره اول د چمپیون ټرافي مو ګټو. تاسو ټولو کور آباد.